کور په کور واکسیناسیون د پولیو نه ستړي کیدونکې ډلې هڅه کوي ترڅو په افغانستان کې ټول ماشومان د پولیو ناروغۍ څخه خوندي کړي. د کور په کور واکسین تګلاره د پولیو په له منځه وړلو کې د نړۍ په کچه تر ټولو ګټوره تګلاره ثابته شوې ده. د پولیو ډلې ستاسو کورونو ته درځي ترڅو تر 15 کلنۍ پورې ټول ماشومان واکسین کړي. د نوي زیږیدلي او ناروغو ماشومانو په ګډون هغه ماشومان چې له کوره د باندې نشي وتلی دوی هم باید د پولیو په وړاندې واکسین شي ترڅو له دې ناروغۍ خوندي شي. د نوو زیږیدلو او ناروغو ماشومانو د بدن معافیتي سیستم نسبتاً د لوی عمر او صحتمندو ماشومانو په نسبت کمزوری وي او له همدې کبله یې د فلج کېدو خطر هم زیات وي. نو ځکه باید زر تر زره او د کمپاین په هره دوره کې د پولیو په وړاندې واکسین شي. په یاد ولرئ چې د پولیو واکسین د سپر په څیر د نوي زیږیدلي او ناروغو ماشومانو د بدن ساتنه کوي ترڅو هغوی د پولیو ویروس څخه خوندي وساتي. د پولیو ناروغۍ له منځه وړلو ته یوازې 2 ګامه پاتې دي. مونږ لومړی ګام اخیستی او ستاسې تر کوره راغلي یو. لطفاً بل ګام تاسې پورته کړئ. دروازه پرانیزئ او ماشوم مو واکسین ته راوباسئ ترڅو ستاسې ماشوم د پولیو څخه خوندي او له پولیو خلاص افغانستان ولرو. بس 2 ګامه د پولیو څخه خلاص افغانستان په لور.